په دې هیله چې اوس تاسو ته معلومات شوي وي چې اومیګا پرو څومره قدرتمنده ده، اومیګا پرو څومره د خپلو مشتریانو په غم کې ده، اومیګا پرو څومره خپلو مشتریانو ته په ارزښت قایله ده، همداشان غواړي څنګه د دوی سره مخې ته لاړ شي. یعنې زما لپاره په پیل کې دا ډیره جالبه وه چې یو کمپنۍ د داسې یو مشکل نه وروسته هم راګرځي او مشتریانو ته د هغه څه ورکوي کوم چې د مشتري حق دی، مشتریانو ته هغه څه وړاندې کوي کوم چې مشتري سره دوی وعده کړې ده، او مشتریانو ته هغه څه خدمات ورمخته کوي د خپل ګټې نه تېرېږي تر څو وشي کولی په بازار کې مخې ته لاړ شي او پرمختګ وکړي. نو دا له دغه ځایه ښکاري چې موږ او تاسې چېرته یو، کوم پلیټفارم کې کار کوو، چېرته کار کوو، څنګه مخې ته ځو. نو نن ورځ دغه ویبینار چې کوم یو دی دا ټول معلوماتي ویبینار دی. تر ټولو لومړی انتخاب ستاسې خپل حق دی، نه د شرکت تصمیم دی پکې، نه د هغه شخص چې تاسې دعوت کړي یې دې ته، او همداشان هغه څوک چې تاسو سره مرسته کړې تر څو د پلیټفارم ګټه واخلئ. ولې زمونږ دا چې په یو پلیټفارم کې کار کوو، زمونږ د ټیم لپاره دغه مسؤلیت دی په ټوله کې چې کار وکړو هغوی ته لومړني معلومات ورسوو. دغه ویبینار هم دغه 10 دقیقې مخکې کوم معلومات چې راغلل ما په ټولو ګروپونو کې ولیږل چې لطفا مه داخلېږئ تر څو چې موږ تاسو ته رهنمایي وکړو. لومړی رهنمایي د مخکې تګ ده، دوهم رهنمایي کمپنۍ اول هم د کینسلیشن برخه رالیږلې ده، یعنې وبخئ دغه کوم څه چې اوس ترسره کېږي دا فقط د هغه خلکو لپاره یو اپشن دی څوک چې په دې فرصت باور نه لري. دا د هغه خلکو لپاره یوه لاره ده، یو تګلاره ده، څوک چې وایي چې یا موږ دوکې سره مخ شو یا زموږ پیسې لاړې یا لب 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 چې هر څه وي. ولې دلته اومیګا پرو لومړنی انتخاب هم د کوم چې سلایډونه اوس ماته سمدستي راورسېدل، ما د کمپیوټر ته رالیږلي دي نو ډاونلوډ کې روان دي چې ډاونلوډ یې کړمه. دلته اولین انتخاب هم دا ده چې کمپنۍ په کینسلیشن باندې کار کوي، ځکه څوک چې په کمپنۍ باور لري هغه کمپنۍ سره هسې هم مخکې ته ځي. زموږ او تاسو دلته د یو اکاونټ مخکې تګ سیستم ته ځو، مخکې ته ځو. هغه اکاونټونه چې پارټنر دي هغوی دپاره ښه خبر دا دی چې ستاسو ټول اکاونټونه کسټمرو ته تبدیل شوي دي. دغه کوم اکاونټ چې اوس یو دی دا هم پارټنر دی، ما مخکې خپل مین اکاونټ چې کوم پارټنر و د 3,000 هغه مخې ته بوتلو، روان یې ورباندې کار کوو. دغه اکاونټ هم پارټنر دی، اوس کسټمر ته بدل شوی دی. راځئ چې لاړ شو وګورو چې څنګه کولی شو مخې ته لاړ شو. اول په دې کار کوو چې څنګه کولی شو مخې سټپ واخلو او تر څو خپلو پیسو ته اجازه ورکړو تر څو موږ ته ټریډ وکړي، او څه شی ډېر مهم دی ستاسې لپاره چې ترسره یې کوئ. زه خپل سکرین شیر کوم. دلته چې کله تاسې لاړ شئ په ګوګل کې به www.broker-group.com ولیکئ، د سره به تاسو ته مین صفحه خلاص شي. د هغه وروسته به تاسې خپل همدغه یوزر نیم او همدغه پاسورډ دواړه یو ځای ورکئ، لاندې به یې لاګین کلیک کوئ. یو څه په یاد ولرئ، رش ډیر زیات دی، 3 میلیونه انسانان ټول کوشش کوي لاګین شي، شاید تاسو ته نوبت ونه رسېږي یا شاید لږ ځنډ سره مخ شئ یا سیسټم د ډاون سره مخ شئ. نو تاسې ولې کوی شئ لاګین شئ، لکه څنګه چې دلته اوس لاګین یم، تاسې به دغسې یو مسیج وګورئ کوم چې د اومیګا پرو د پلیټفارم لپاره تاسو ته ویل شوي دي او دوی قوانینو په اړه تاسو ته ویل شوي چې تاسې دلته ګورئ. ولې په هر حال دا زموږ لپاره دومره مهم نه دي، څوک چې باور لري مخې ته ځي مخې ته تللی شي. اوس دلته مونږ $1,100 ډیپازیټ کړی، $1,100 ډیپازیټ. البته دی کې کسټمر پارټنر اکاونټ هم و چې هغه پارټنر اوس په کسټمر بدل شوی دی، ورسره خوا کې یو دانه د 100 والا پارټنر، یو د 500 والا پارټنر، 2 دانې 500 والا پارټنران وو، یعنې ټوټل د $1,100 پارټنر پکیجونه دي، زموږ د یو ملګري دي. نو راځئ مخې ته ځو. دغه اکاونټ څنګه مخې ته تللی شي، ټریډنګ آوټپوټ لکه څنګه چې تاسو کتلي وه مخکې دلته $1,000 ټریډنګ آوټپوټ راغلی دی، ټوټل بیلانس $2,133 دی، یعنې 1,100 ډیپازیټ شوی او $1,033 ټریډنګ آوټپوټ راغلی دی. دا کوم اکاونټ دی؟ دا هغه اکاونټ دی کوم چې پارټنر و، یعنې که تاسې پارټنر یې ستاسې لپاره ښه خبر هم دا دی د اوس لپاره چې تاسې کولی شئ مخې ته لاړ شئ او خپل ټریډنګ ته ادامه ورکوئ. مونږ تاسې 2 اپشنه دلته لرو. لومړی آی وانټ ټو ویډرا، چې ویډرا لپاره زه مکمل تاسو ته لارښود وروسته شیر کوم چې تاسې وګورئ څنګه مخې ته لاړ شئ تر څو دقت وکړئ. دویم کنټینیوز ټو ډاشبورډ. نو زمونږ اپشن دلته څه شی دی؟ کنټینیوز یا کنټینیو ټو ډاشبورډ. دلته بیا هم په کنټینیو باندې کلیک کوو، د هغه وروسته بروکر ګروپ ته داخلېږو په ډېر لنډ او ساده ډول. نیپټون ستراتیژي کوم چې اومیګا پرو له 13 کالو کار کوي، پکې 13 کالو خپلو مشتریانو ته په دغه سیسټم باندې ګټه ورکوي او موږ ته بار بار ویل شوې ده. له دې وروسته به تاسې یوازې دا نه چې دلته ګټه ګورئ، تاسې به تاوان هم ګورئ، د کمپنۍ هر ورځ ټریډنګ سیسټم ګورئ او د قوانین هم کتلی شئ. تاسې کولی شئ دلته مور انفارمیشن باندې کلیک وکړئ. دلته تاسې د دوی ټول ترتیب د مور انفارمیشن نه وروسته به تاسې
دلته د کمپنۍ ډیلی پروفیټ وګورئ ډیلی البته اوس لپاره کلوزینګ زموږ نه ده شروع شوی چې وروسته مخکې ته لاړ شو بیا موږ ته ښیي چې څنګه چلو کوو هر څه تاسو دلته په منظم ډول کتلی شئ او دغلته مثلا ډالر که په یو اس ډي اغوستل شوي پاونډ که په یو اس ډي یورو که په یو اس ډي هره کرنسي چې اغوستل شوي ټول دلته موږ ته ښودلی کېږي نو کله چې تاسې مور انفارمیشن کلیک کو له هغه نه وروسته سبسکرایب اپشن دی یعنی زه دغه نیپټیون ستراتیژي سبسکرایب کوم سلف ټریډینګ نه دینه لطفا ځان وساتئ زما له تاسو ټولو ملګرو خواهش دی چې لطفا له دې ځان وساتئ سلف ټریډینګ ته مه ننوځئ خپلې پیسې مې په اوبو لاهو کوئ دلته ستاسې لپاره غوره اپشن که چېرته تاسې مخې ته ځئ سبسکرایب اپشن دی په نیپټیون ستراتیژۍ کې نو دلته دغه اکاونټ یوزر نیم تاسو ته لیږل شوی دی تاسو ته وایي چې زه اګري یم کوم چې دغه ټرمز اینډ کنډیشن تاسو دلته کوی چې دغه ټول ټرمز اینډ کنډیشن ولولئ هر یو تاسو جدا جدا ولولئ مخې ته لاړ شئ ولې زموږ لپاره چې مخې ته ځو نو دا بیا کوم خاص ارزښت نه لري او مخې ته ورتلی شو نو موږ یس کلیک کوو د هغه وروسته په مستقیم ډول موږ دغسې اپشن خلاصیږي دغه اپشن تاسو ته وایي چې ښه راغلاست د دوی بروکریج سیسټم ته ستاسو په میټا ټریډر کې دغه زه به یا عکس واخلئ یا به دا ځان سره کاپي کوي په میټا ټریډر کې M5 MT5 اکاونټونه چې دي ډاونلوډ کړئ د پلی سټور څخه MT5 یا میټا ټریډر 5 چې دلته تاسو ګورئ ډاونلوډ کړئ لاګین کې 15 مثلا د اکاونټ او پاسورډ هم دغه شی دی تاسو کولی شئ مخې ته وګورئ او کار پکې وکړئ اوس دلته تاسو ته هره ورځ ټول سیستم ښودلی کېږي اوس لپاره ټریډینګونه کلوز دي مخې ته تللی شي یعنې نن دغه اپشن اوپن شو دغه اکاونټ لپاره د نن نه وروسته به دلته څومره ګټه چې راځي د ټریډینګ سیستم چې د $2133 نه شروع کېږي نو په دغه ترتیب موږ ته په ډېر ساده ډول موږ کولی شو خپل د پارټنرتوب یا د همکارۍ هغه لړۍ چې د اومیګا پرو سره د بروکر ګروپ په خوا کې البته بروکر ګروپ سره موږ ادامه ورکوو مخې ته لاړ شو ولې دویم اپشن چې ډېر زیات مهم دی هغه د کینسلیشن دی چې موږ او تاسو خپل پکیجونه کینسلو څوک چې باور نه لري په سیستم غواړي خپل پکیجونه کینسل کړي غواړي نور ادامه ورنه کړي د هغوی دپاره هم هر څه ډېر زیات واضح او نارمل دي څنګه البته دلته موږ کوم اکاونټ نه کینسلو نو د لپاره هغه سلایډونه چې کمپنۍ هم دا اوس موږ ته راولېږل دلته ډاونلوډ شوي دي وبخښئ ملګرو زه دغه ځای چینج کړم نو بېرته به نارمل ډول مخې ته لاړ شو نو دوهم اپشن چې کوم یو دی موږ سره دلته هغه د ټریډینګ کینسلولو دی چې موږ به دلته اوس ځو د اکاونټ کینسلولو مکمله طریقه ده که تاسې اکاونټونه کینسلوئ لطفا لږ صبر او حوصله وکئ په یو ورځ دوه ورځې هم کینسلیشن خو کوئ تر هغې چې مکمل 100% هر څه رانشي هغې وروسته مخې ته مه ځئ ګورئ انډو اپشن نشته د انډو اپشن نشته چې تاسې مثلا یو ځل کینسل کلیک کوئ چې زه نه کینسلوم تاسې یو ځل نیپټیون ستراتیژي کلیک کوئ چې زه نه یې کینسلوم یو ځل چې ننوتئ بیا ننوتئ سیستم مو چې انتخاب کو مخې ته لاړئ بیا لاړئ نور کینسلیشن نشته نو همده لپاره ډېر زیات دقیق او ډېر زیات متوجه واوسئ تر څو ستونزې یا مشکل سره مخ نشئ دې کې ټول نه غوره خبر دا لومړی غوره خبر دا چې پارټنر او کسټمر نشته کومره چې اکاونټونه چې ستاسې پارټنر وو ټول راغلي دي دې خوا راغلي تاسو دلته کولی شئ ګټه ترې واخلئ څومره اکاونټونه چې کسټمر هغه هم په اتومات شکل په همدغه طریقه چې ما تاسو ته لارښوونه وکړه چې وروسته زما یوټیوب چینل کې هم کتلی شئ بلال ضیا افغان ګټه ترې واخلئ زه به تاسو دلته د بروکر سیسټم ادرس هم ولیکم تر څو تاسې ګټه ترې نه واخلئ دا کار خلاص شو زمونږ اکاونټ مخې ته لاړو نیپټیون ستراتیژي په دې کار کې تر هغې چې اومیګا پرو بیرته نوی پلیټفارم جوړوي هغلته ټول اکاونټونه ځای په ځای کېږي او دغه پیسې بیرته هغلته ځي او موږ هغه ټول لاسته راوړو دې اکاونټ نه نور موږ ویډرا نه شو کولی موږ به هره ورځ دلته خپله ګټه او تاوان هر څه کتلی شو اوریج لاس وین ریټرن اف انویسټمنټ یا دلته هر څه تاسې کتلی شئ یعنې که تاسو بیا وخت تېر کې خپله پوهېږئ ولې بې ځایه په هغه شیانو کې ګوتې مه وهئ کوم چې ستاسې مربوط نه دي اوس لپاره تر څو غلطۍ یا ستونزې سره خپل سرمایه د لاسه ورنه کوئ څه چې اوس مهم دي هغه د کینسلیشن برخه ده چې تاسو څنګه کینسلیشن وکئ هلته زه راځم ډاونلوډ اپشن اوپن کوم دغلته موږ سره پوره سلایډس دي ګورئ اوله برخه کې چې تاسو اوس راځئ سوالونو ته راځم ملګرو ټولو ملګرو سوالونه کېږي ځوابېږي کله چې تاسې راشئ څنګه کولی شئ خپل پیسې ویډرا کوئ اوله برخه تاسې دغه بروکر ته داخلیږئ چې www.broker
www.group.com د هغه وروسته تاسې داسې یو ځای سره مخکې لطفا ملګرو په دغه سکرین باندې خط مه کوئ. دلته تاسې دغلته یوزر کوم یوزر چې لرئ دلته پاسورډ کلیک کوئ، د هغه وروسته لاګین آپشن اوپن کوئ. د لاګین آپشن نه وروسته تاسې همغه صفحه چې اوله کې ماته راغله تاسې همغې صفحې سره مخ کېږئ. د هغې وروسته تاسې دوه آپشنه لرئ. خپله ژبه هم دلته بدلوی شئ په هغه ژبه چې تاسې خبرې کوئ، او دوه آپشنه دلته دا دي چې تاسې کولی شئ مخې ته لاړ شئ یا کینسلیشن وکړئ چې موږ مخکې تک کار خلاص کړو. د کینسلیشن برخه ده. که تاسې غواړئ چې ته کینسلیشن وکړئ څو شیان ډېر زیات مهم دي. اول خو دا ده چې تاسې دلته ټول هر څه تاسو ته ښودلی کېږي: ټوټل ډیپازټ، ټوټل ویډرا، ټریډینګ آوټپوټ، کینسلیشن فیس او ویډراول بیلانس، څومره تاسې ویډرا کوی شئ. دا هر څه تاسو ته دلته ښودلی کېږي. تاسې دا هر څه دلته کتلی شئ. د هغه وروسته تاسې دلته خپل نوم، ادرس، هر څه مکمل اچوئ. نوي ادرس اچوئ، هر څه نوي معلومات اچوئ. د هغه نه وروسته تاسو ته څه شی مهم دی؟ ستاسې ایډنټیفیکیشن، ستاسې پیژندپاڼه، دویم پروف اف ادرس د اوسېدو ځای مو کوم تاسو دلته منشن کوئ، دریم ستاسو سورس اف انکم چې باید ولرئ، څلورم بیټکوین ادرس دی چې تاسې باید واچوئ دلته. کله چې دغه ټول معلومات مو دلته واچول، د هغه وروسته نیکسټ آپشن کلیک کوئ. د هغه وروسته تاسې د خپل ایډنټیفیکیشن کې چې تاسې پاسپورټ دی، بایومیټریک ریزیډنټ کارت دی، نیشنل آیډنټي کارت دی، ټریول ډاکومنټ دی، که هر څه تاسې لرئ په کوم هیواد کې چې اوسېږئ، تاسې کولی شئ ګټه ترېنه واخلئ. په دغه طریقه باندې تاسې کولی شئ مخې ته لاړ شئ. دلته په دریم آپشن کې چې تاسې مخې ته ځئ، دلته ستاسې پروف اف ادرس دی چې تاسې بینک سټیټمنټ چې کوم ما تاسو ته مخکې وښودو کولی شئ ګټه ترېنه واخلئ. د ګاز، الکتریسټي، هر څه کې چې ستاسې نوم لیکل شوی وي او هغه ادرس منشن شوی وي، تاسې همغه دلته اپلوډ کولی شئ سلیکټ فایل آپشن څخه. د هغه وروسته نیکسټ کلیک کوئ. تاسې دلته بیا پروف اف سورس اف فنډس دي ستاسې دلته ښودلی کېږي. ولې دلته ګورئ چې تاسې فارم دغه آی چې تاسې اچولي دلته کوم پیسې چې اچولي دي، تاسې دغه انکم د کوم ځای نه کړی، دغه پیسې د کوم ځای نه کړي. نو د لپاره چې افغانستان کې اوس موږ سورس اف انکم نشو ښودلی، نو تاسې لطفا لږ صبر وکړئ تر څو ټول سورس اف انکمس چې موږ سیسټم برابروي او لار ورته برابروي. چې زه خپله ډاکټر صاحب غفار سره په دغه موضوع وروسته غږېږم چې څنګه وشو کولی دې ته یو حل لاره پیدا کړو تر څو خپل مشتریان مخې ته لاړ شي او هغوی ګټه ترېونه واخلي. کله چې تاسې دغه فایل هم ډک کړئ، نیکسټ کلیک کوئ. له نیکسټ وروسته تاسو نه بیټکوین ادرس غواړي. کوم چې ګورئ ښه بیټکوین کې څو هغه دي نیټورک دي، مختلف نیټورکونه دي. تاسې به د بیټکوین په بیټکوین نیټورک باندې انتخابوئ. د هغه وروسته کمپلیټ کلیک کوئ. د کمپلیټ وروسته به تاسې پیسې خپلې په خپل وخت سره لاسته راوړئ. دا چې ستاسې دغه کوم پورت اسناد پروف اف سورس چې کوم یو دي په یو ورځ کې کنفرم کېږي، که په 10 دقیقو کنفرم کېږي، که په یو ساعت کنفرم کېږي، یا په 3 ورځو کنفرم کېږي، هغه د بروکر ګروپ مسؤلیت دی چې څنګه وشي کولی ستاسې اسناد کنفرم کړي او مخې ته لاړ شي. ولې لطفا دغه اوله برخه چې کینسلیشن کې ده، نیم، ادرس، سیټي، ریژن، کنټري، دغه معلومات ډېر دقیق واچوئ چې بیا ونه شئ کولی په آینده کې مشکل سره مخ شئ. او یو څه چې په یاد ولرئ، که دغه معلومات مو غلط واچول او پروف مو نه کړه، که پروف مو نه کړه تاسو فنډ د لاسه ځي. ځکه 2 لکه اکاونټونه فیک دي. بروکر سیسټم دا ویل شوي دي کوم اکاونټونه چې پروف کېږي نه، هغه د مشکل سره مخ دي او خلک نشي کولی ګټه ترېنه واخلي. ځکه یو نفر به پروف اف آیډنټیفیکیشن وکړي، 2 به وکړي، 3 به وکړي، ولې ټول نشي کولی. نو د لپاره ډېر زیات دقیق په دغه برخه کې مخصوصا اوسئ تر څو له ستونزې سره مخ نه شئ. نو دا هغه معلوماتو چې تاسې 2 برخې کولی شئ ګټه ترېنه واخلئ. لومړی مخې ته ځئ. په مخکې تګ کې ما تاسو ته ټول لاره خپله وښودله، ځکه زموږ ټول اکاونټونه چې دي مخکې تګ دي کینسلیشن اوس لپاره نه لرو. دوهمه برخه چې کوم یو ده ډېره زیاته مهمه ده، هغه د کینسلیشن کې په احتیاط دی. نو که نن نه سبا ته کینسل کوئ، سبا نه بل سبا کینسل کوئ، بل سبا نه بل سبا کینسل کوئ، د نن نه وروسته تاسو ته ډېلې ټریډینګ آوټپوټ نه راځي. تر پرونه پورې ستاسو پیسې چې څومره پیسې ګټلې دي ټولې راغلي دي، ځکه سیسټم بند و، فرنټ بیس بند و، بک کې پیسو کار کوم. د نن وروسته 9 تاریخ نه وروسته که تاسې انتخاب نه کوئ، همدغسې پیسې پرېږدئ تر هغې چې د اومیګا پرو سیسټم نارمل کېږي او ټول سیسټم دلته راځي انتقالېږي. له نن نه وروسته تر هغې وخته پورې ګټه نشته. که تاسې مخکې تګ کوئ، کوم چې ما تاسو ته لارښوونه په دې ویډیو کې وکړله، له هغې کولی شئ چې ستاسې پیسې تاسو ته ګټه وکړي او مخې ته لاړ شي. دریم آپشن کینسلیشن دی چې تاسې کینسلیشن برخه کې دغه اسناد د ضرورت لرئ چې ځان سره ولرئ او دغه اسناد دقیق واچوئ. نو زما هیله له تاسو ټولو دا ده که کینسلیشن کوئ، تاسې کولی شئ چې خپل اسناد مکمل برابر کړئ. له هغه وروسته اسناد مو واچوئ او کینسلیشن انتخاب کړئ. نه تر هغې پورې اکاونټونو ته مو مه داخلېږئ.
کوم ملګری که په دغه برخه کې پوښتنه لري کولی شي رایس هینډ کلیک کړي، زه انمیوټ کوم، د هغه وروسته خپل سوالونه پوښتلی شي او زه به جواب کوم انشاءالله کوم چې زما پورې مربوط دي.